سلامونه نیک احترامات او پیرزوی نومونه عبدالکریم نن یو ډیر درون میلمه را سره ناست هغه میلمه چې د ژوند ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی ده څه پوښتو چې تاسې په افغانستان کې هغه وخت چې کله باچایان بدلېدې او را بدلېدې څه ولیدل او دوی ولې دې ته اړ شول چې له دې ځایه افغانستان ته کوچ وکړي. غلام نبي مري صاحب را سره ناست کوم چې د بلوچستان نیشنل ګوند د کوټې مشر هم ده او ډېر سیاسي غړی ده د دې ډېرې هلې ځلې لري د ګوند لپاره. مري صاحب ډېره مننه تاسې موږ ته وخت راکړئ. ډېره ستاسې مهرباني. مري صاحب تاسو د خپل سیاسي ژوند ډېر جلاوطني په افغانستان کې تېر کړی ده تاسو ولې دې ته اړ شوي چې افغانستان ته لاړ شئ او کډه وکړئ؟ مهرباني ستاسې او ستاسې د چینل ستا کوم سوال و زموږ په دې دغه باندې ته وګورې زموږ بلوچ پښتون زموږ یو تاریخي رشتې دي. دا رشتې دا د نن نه دي بلکې د دې زرونو کالونو یوه تاریخ دی. همیشه دلته د نوري نصیر خان احمد شاه بابا یا داسې نورې چې داسې زموږ ډېره غټې چې دي دوی مبارزې باندې د دوی نومونه وو پیاوړي نومونه وو. دا هغه وخت زموږ یو چې دی یووالی زموږ یو نږدېوالی زموږ یو کله چې بلوچ پښتون باندې یو سخت وخت به راتلی نو دا دواړه قومونه به دوی یو کور ځان له کتله که بلوچستان و که افغانستان و د بلوچ دپاره هم د پښتون دپاره و. دلته خدا ناخواسته دلته یو سختۍ به راتلی دلته یو شی به راتلی نو افغانستان زموږ دومه کور و او همدارنګه چې دلته په پښتون باندې دلته یو تکلیف راتلی یو شی راتلی نو پښتون هم تر ټوله مخه دی به د بلوچ سره یووالی کوله دوی به یې سره یو ځای په یو سنګر کې به دوی ناسته به ولاړه وه به دوی خپل دشمن خواته بتلی. نو دا زموږ کم چې تا سوال و چې زموږ کم سیاسي په ناګزین په حواله باندې موږ چې افغانستان ته ولاړو دا هغه شپې وې تقریبا چې دلته په دغه ملک باندې د بوټو حکومت و د 1900 تقریبا 83 دا کالونه چې دلته و د نایب حکومت و. نو تاسو ته معلوم چې دلته د سردار عطاالله خان منګل صاحب د دې صوبې زموږ د بلوچستان اولنی وزیر اعلی و او همدغه رنګه هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې هلته هم بیا د نیشنل وای پارټي زموږ کم اتحادیانې چې وي په دې کې بلوچ ملګري هم شامل وي. بیا هلته جمعیت و مفتی محمود صاحب د دوی حکومت و. بیا دلته هم یو داسې دا کم چې په دا ملک باندې خاص کر دا کم ملک موږ دې ته پاکستان وایو دا ملک چې کله جوړ شو ته هغه ورځ ونیسه تر ننه ورځ پورې دلته قومي سوال نه دی حل شوی. دلته چې دی د قومو اختیار د قومو ژبه د قومو ثقافت د قومو تهذیب د قومو دا شیان چې دي د هغه ورځې څخه ونیسه تر ننه ورځې پورې دلته به یو کنټرډکشن و دلته یو تضاد و دلته یو مشکلاتونه و دا شیان نو دغه شیان به چلیدله کله به دلته یو فوجي حکومت به راتلی یا دلته یو نامنیات سیویلین جمهوریت څه ورته وایي کم نو دا شیان به راتلی. نو دلته زموږ د حکومت زموږ د صوبې لومړنی وزیر اعلی سردار عطاالله خان منګل صاحب چې دی لیډ کوله نیشنل عوامي پارټۍ لخوا و. نو دلته د حکومت خاصه زموږ یو داسې مسلې پیدا سولې چې نن هم دا مسلې شته ته به خپله وینې. نو بیا دلته د سردار عطاالله خان منګل صاحب حکومت دوی غیر جمهوري انداز باندې دوی حکومت ختمه کړله سو. نو بیا د نایب قیادت چې په دې کې سردار عطاالله خان منګل و نواب خیربخش خان مري و خان عبدالولي خان و میر غوث بخش بزنجو و داسې نور غټ داسې د پښتون او د بلوچ په حواله باندې کم چې فیګرز وي نوم و نو دوی گرفتار کړل سو دوی حیدرآباد سنټرل جیل ته واستوله. نو دلته نایب قیادت دا فیصله وکړه چې بیا دلته یو تحریک شروع سو بیا دلته یو شورش شروع سو. نو دلته به زموږ خلک په دې سیمه باندې خاص کر زموږ علاقې باندې نو دلته بیا دوی فیصله وکړي چې حکومت لخوا بیخي ظلم کېدله بیخي چاپی وي ګرفتاریانې وي نور داسې مسلې مسایل وي. یعنی هلته به حکومت به خاص کر هغه ځایونو ډېر فوکس کوله چې دوی په خبرو د انګریز په وخت څخه
تر نن ورځ پورې هلته چې دي دا خلک رجسټر کړي دي، یعنی سیاسي طور باندې دوی رجسټر کړي، جمهوري طور باندې دوی رجسټر کړي. نو دلته بیا د حکومت دا فیصله و دوی فوکس وکړي خاص کر دا زموږ خطه باندې، زموږ سیمه باندې، زموږ دا کوهستان مرۍ ورته وایي دا علاقې باندې. نو دوی فوکس و دلته دا شیان و توره شپه و چاپې به وي، ګرفتاریان یې بیخي بد حال و. نو دلته بیا زموږ سپین زما هغه وخت زما پیدایش شپې ولې زه په دې شپو باندې پیدا شوی وم، 73 دا 3 اویا 4 اویا دا هغه شپې وي. نو زما پیدایش ورځې وو. بیا زموږ دا فیصله وکړي زموږ خلک چې موږ به ځو سیاسي پناهګزین په حیثیت باندې، ولې توره شپه وه زموږ باندې، نه مړۍ وو، نه ډوډۍ وو، نه زموږ کورونه محفوظ وو، نه زموږ ځانونه محفوظ وو، نه زموږ ښځې محفوظ وي، نه زموږ مړو محفوظ وو، نه زموږ حیوانان محفوظ وي، نه زموږ یو شی محفوظ نه و. نو بیا موږ ولاړو په هغه وخت باندې دلته زما اکا و د هغه نوم مهربان و. دا لومړنی سړی و، دا اولنی سړی و چې دغه لاره باندې چمن سپین بولدک ته چې موږ ورسېدو د افغانستان کابل ریډیو لخوا اعلان شو چې سردار مهربان خان مرۍ د خپل خاندان سره زموږ خاورې افغانستان ته راورسېدی. یعنې د هغه شپې هلته بیا داود خان حکومت و. نو دا داود خان په حکومت والے په ورځو باندې افغانستان حالات دومره دغه نه وي، یعنی حالات بهتر وي. نو د هغه حکومت لخوا موږ ته سیاسي پناهګزین په حیثیت کې زموږ قبول کړلو او د دوی څه په وس باندې وي هغه به دوی کوله. خو زموږ هم دا مطالبات دا و چې زموږ باندې هلته ځکه هغه سره سوي دي، موږ دلته ژوند نسو کولی. موږ دې په حواله کې راغلي یو. زموږ د هغه حکومت سره زموږ څو کنفلیکټ دي، زموږ حکومت سره زموږ مشکلات دي، دې په دغه باندې رالو. نو موږ تقریبا په دغه تقریبا د 3 اویا 4 اویا سوه بیا تقریبا 1992 پورې موږ په افغانستان کې وو. بیا افغانستان حالات تبدیل شولې، تاسې ولدله بیا نور مترقی راغلی، د دې کم انقلاب رد انقلاب کې ماتو. د یو غټه بیا خپله یو کیسه ده، یو غټه خپله دغه ده. لیکن په دغه 20 کالو باندې موږ په افغانستان باندې چې زموږ د حکومت نه بلکې نور داسې شیان وي چې زموږ لپاره ډېر مشکلات پیدا شوي دي. زموږ خلک هغه ځای حالت لا پته شوي دي، زموږ خلک هغه ډېر یعنې مشکل تکلیف نو. لیکن دا ټول مبارزې زموږ بنیادي مقصد هم دا و چې موږ دا غوښتله چې په دغه ملک باندې پاکستان باندې د قومو، د بلوچ، د پښتون، د سندۍ یا نور داسې دغه قومونه دي، کوچني قومونه دي، د دوی مسلې دي حل شي، د دوی واک او اختیار دي حل کړی شي. نو په دې حواله کې مو تقریبا بری صاحب دا راته ووایه تاسې زده کړې ملته کړي دي، تا مخته یادونه وکړې ستا میټریک هم له افغانستانه کړی. افغانستان کې بدلونونه راغلل، حکومتونه زر ونړېدل، تاسې دا ټول په خپلو سترګو ولیدل. څه ولیدل تاسو؟ تاسې آیا تاسې کوم تاسې په ژوند بیا د حکومتونو څومره اغېزه وکړه؟ تاسې خو به یې نه وي تنګ کړي دا حکومتونه چې بدلېدل را بدلېدل، مجاهدین مابین کې رالل، چا خو به تاسې ته څه نه ویلي او تاسې ټوټل څه ولیدل؟ دا ټوټل منظرنامه که راته ووایه. ګوره زموږ خو په هغه وخت باندې چې موږ ولاړو ما تا ته عرض کړي وو هغه د داود خان حکومت و. بیا تقریبا څو کالو وروسته بیا په افغانستان کې چې انقلاب راغلی و 89 کې رشیا راغله رشیا و. نو بیا کابل نور مترقي د خلق پرچم لخوا کم چې دوی انقلاب نه. لیکن موږ به لیدله چې خدا ناخواسته د نور مترقي او د کم ملګری چې وي هغوی کم بیانیه یا د دوی کم موقف یا کم د دوی شیانو هغه د خپل د افغان ملت دپاره د افغانستان د راتلو ورځو دپاره دوی ډېر غټې منصوبې جوړ کړې وې، ډېرې د دوی خپل پروګرام وې، دوی خپله دې باندې کار کوله. لیکن بیا تاسو خبر یاست چې دلته په دغو ورځو باندې په نړۍ باندې انقلابات ډېر انقلابات به راتلله. دلته بیا یو دوه طاقتونه جوړ شوي، دوه قوتونو، یو پله به کم چې قوتونه دي د سرمایه‌دارانه کم کلاس دوی به ولاړ وي، بل خوا کم موږ ورته وایو چې مثلا میکو مظلوم یا بورژوا دا کم چې ورته پرولتاریا ورته مزدور مهنتکش د دوی کم یو تحریکانو. نو په دغه وختو باندې داسې صورتحال پیدا سو افغانستان باندې. موږ ته خو یقینا مشکلات موږ سره خو وې، لیکن دومره مشکلات خاص کر د افغانستان موږ دا تقریبا په دغو کالو باندې یا تر اوسه پورې موږ شي ولیدل. یعنی یو ډېر ښکلی افغانستان، یو ښکلی کندهار، یو ښکلی کابل، یو ښکلی مزار شریف، یو ښکلی هرات شریف. په دې باندې د کم د 20 25 40 کالو باندې چې د دې سیمه د دې وطن دې باندې یا بیا د دې هغه خلکو باندې چې بیخي ډېر
پوهان وي، بیخي دانشوران وي، بیخي په دوی کې ادیبان وي، په دوی کې شاعران وي، په دوی کې مثلا ډېر یعنی داسې ملت پال خلک وي، یعنی د قوم دوست ډېر خلک ولې د دوی بنیادي قصور هم دا و چې دوی دا غوښتله چې زموږ په خپله خطه باندې یا خپله وطن باندې موږ د خپل اختیار غواړو، موږ نه منو د بل چا اختیار. نو په دوی ځله باندې زه خو دا وایم چې افغانستان ډېر ټکر ټکر سول، افغانستان باندې ډېرې مشکلات، لیکن چونکې موږ هم په هغه ځای کې ولو، زموږ د خوا مشکلات دغه و، نو کم وختو پورې چې د حکومت د اختیار و، د حکومت ریټ و په کم ځایو باندې تر ډاکټر نجیبه پورې زموږ ته د حکومت لخوا خو مسلې مسایل نه وي، لیکن کم همسایه قوتونه چې وي ولې دوی په خبر ولې دا دی، دوی په دې شی خبرو چې که خدا ناخواسته هغه وخت باندې ډېر د بلوچستان څخه بلوچ ولس چې وتلی وي، یعنی دوی نه خدا ناخواسته زموږ دغه موږ نیت دی و، زموږ هلته په کیمپو باندې موږ ناست وو، زموږ د بازار تلو باندې موږ ته اجازت نه و، زموږ د سودا اخیستلو دپاره موږ ته اجازت نه و، موږ دپاره نور داسې مثلا سیاسي پروګرام دپاره زموږ دپاره دلته اجازت نه و. یعنی موږ د کم چې د انټرنیشنل ریفیوجز کم دغه چې د دوی کم رولز چې دي موږ د هغو مطابق به ولته ناست وو. لیکن کوم الزامات چې په تاسې لګېدل دوی مسله تنظیم جوړي یا سازشونه کوي هغه ټول بې بنیاده وو که څنګه؟ کبیر جان زما خیال باندې کریم جان زما اندازه خو دا دی چې دلته همیشه کم قوتونو چې پروپاګنډه کړې وو نه دغه پروپاګنډې نایب حکومت هم دغه پروپاګنډو دوی دغه خبره دوی شوي چې دغه د نایب قیادت چې د انوال دی د عراق د کم سفارتخانې څخه کم اصلې دوی پورته کړي سوي دي یا دا همیشه دغه، لیکن بلوچستان بیسیکلی زما خبر زما په خیال کې دا 21مه پیړۍ ده، هر څوک په خبر دی چې بلوچ یا پښتون که هر ځای ته تللی دي دوی خدا ناخواسته بل داسې یو نه و چې موږ د بل چا باندې مشکلات پیدا کړو. ها د خپل د وطن دپاره، د خپل قام دپاره، د خپل تاریخ دپاره زموږ قوم چې دی هغه که هر څوک شوي دي مسلې مشکلات دوی تکلیفونه دغه کړي دي، لیکن زموږ قطعا دا مقصد نه و، لیکن بحیثیت موږ چې ولاړلو حالت ته زموږ دپاره ډېر مشکلات پیدا شو. زموږ خلک چې موږ دلته اوس میسینګ پرسنز وایو دلته حالت زموږ خلک میسینګ شو، حالت هم تقریبا زرا او زموږ داسې قبرستانونه منفرش دي چې زموږ خلک هلته شخ شوي دي، زموږ خلک ویشتل شوي دي. مسله دا ته ډېر قوتونه وي حکومت لخوا، یاره نه حکومت لخوا نه وي، دا ډېر قوتونه وي د دوی. هغه مسله دا و چې دلته دا خلک موږ بیزار کو، دا خلک دومره موږ دوی باندې دغه وکړو چې دوی برته چې دوی خپل دغه ته دې ولاړ شي، خپل قاز دې پرېږدي، خپل مبارزه دې پرېږدي، خپل هغه خبره پخوانۍ خبره دې پرېږدي، دا هغه قوتونه وو چې دلته دا کارونه کوي. یقینا هلته خو حکومت بیا داود خان وروسته چې بیا نجیب وروسته حفیظ الله امین وروسته کوم حکومت خو راغلی، بیا حکومت خپل یو محدود سو، خپل محدود دغه باندې وي، لیکن حکومت لخوا زموږ دپاره نه بلکې حکومت حتی اول وسیع حکومت دا کوشش کوله چې دا زما میلمانه دي، دا زما میلمانه دي راغلي دي دوی دپاره شي، لیکن حالات واقعیت داسې وي چې حالت د حکومت خپل خوارکي او خپل ځای باندې محدود سو. نو دې نتیجې باندې زموږ خلک ډېر تکلیفان ډېر مشکلات زموږ خلک چې دي. مري صاحب د افغانستان په تناظر کې خبره کوو، تاسې د داود دوره مل دی، هغه نه بعد د انقلاب راغلی، انقلاب بعد چې کوم حکومتونه بدل شول، فرق یې څه د داود مطلب امریت یې ورته وایي که طریقه د جمهوریت لور ته روان هغسې کوم انقلاب راغلی، نور محمد راغلی، حفیظ الله امین راغلی، ببرک راغلی، دغسې نجیب پسې راغلی، څه فرق تاسو ویل دی؟ هغه وخت خو چې د داود خان حکومت موږ خو بیخي کوچنی وو، زما د هغه شپې وي چې زه به پادو شوم دغه شپو باندې زه پیدا شوی یم، لیکن بیا نور محمد ترقی هم راغلی، د دې حکومت دورانیه خو بیخي کم و، بیا یو تقریبا داسې یو څو، لیکن بیا افغانستان چې دی یو داسې مضبوط مستحکم حکومت نه راغلی. یعنی د کم اگر تا لیدله چې د ډاکټر نجیب حکومت یا د حفیظ الله امین و یا د نور محمد ترقی و یا د ببرک کارملی و یا د څه نومېدي هغه زاره څه نومېدله هغه چې راغلی و صدر راغلی و سلطان علي کشمن، دوی یا دوی خو به وروسته راغلی سلطان علي کشمن صاحب دوی. نو د دوی چې دی یو خو دا و د دوی هغه بیخي محدود و، او بیا د دوی دغه باندې د نیشنلي حالات هم تبدیل شوي وو، د دوی ذهنو باندې که پروګرام داسې یو پروجیکټ داسې یو شیان وی هم، لیکن په هغه وختو باندې په نړۍ باندې داسې ډېر تقریبا یو افراطفري پیدا شوي. بیا دوی خپله چې دی هلته رشیا مات شوله، رشیا خپله مات شو، رشیا بېرته ولاړې خپل مسلو باندې، دلته بیا امریکا امپریالیزم او د سامراجي قوتونو د دوی دا قوتونو،
لیکن خو زما اندازه باندې دا هغه حکومتونه وي چې دوی په دغه باندې نقشې باندې یا د دوی ذهن باندې یا د دوی کم چې دی سیستم باندې یو بهترین افغانستان د افغانستان لپاره یو آزاد افغانستان لپاره د یو بهترین دوی پروګرامونه وو لیکن بټ لایک دا دی چې الله تعالی د دوی فیور باندې نه وي او په دغه باندې د 40 کالو باندې افغانستان ته ډېر غټ نقصان راغی د افغانستان دانشوران د افغانستان ډېر مثلا سیاسي کارکونان ټارګټ کیلینګز ولا یعنی ډېر شاته لاړی افغانستان مری صاحب د ویل کېږي دا نه د پوهان دا وایي چې د افغانستان کوم انقلاب و هغه په وخت رانلی لکه تا هم څه خبر وکړه حالات نه ورته جوړ آیا دا واقعي صحیح خبره ده دا خو ستا خبره بالکل زمانه ما ګوره هر شی باندې وخت یو ډېره غټه اهمیت لري دا چې یعنی دا خو دنیا په دې باندې ټول دانشوران ټول چې دي روشن فکر خلک انسانان په دې باندې متفق دي چې د تحریکو دپاره مبارزو دپاره به د وخت ته چې دی هغه تعین ډېر ضروري دی یعنی ته به د هغه وخت مطابق باندې به د قدم بخشېدې یا به سټیټي جوړوې لیکن دا هم مسله کېدای شي او بل چې دی انټرفیرنس و ډېر په افغانستان باندې ډېر مداخلت وشو موږ خو دا غواړو هم وایو نه موږ خو دا وایو چې باید د چا دغه باندې مداخلت نه وشي نه وایي وایي ته خدا ناخواسته بل چا کور باندې ډبره مه وهه یو ورځ هغه ډبره ستا کور ته هم راتلی شي د بل چا خیر به غواړې د بل چا ښه به غواړې د بل چا دا څه کوې نن هغه افغانستان دی کم شکل باندې دی څنګه دی دغه دی او هغه خواته نه ځم لیکن نن کم ځای کې ولاړ دی او نور زموږ څه حال دی نو دې دا تاریخ دی دا خپل تاریخ خپل ځان دوراوي نو د دې دام کېدای شي چې هغه وخت د افغانستان لپاره کم د ډېرو مترکې د دوی ملګري به کم د دوی ذهنو باندې یو نقشه و یو پروجیکټ و یو میپ و یو پلان و یو ترتیب و حالات د دوی په فیور نه لیکن کم از کم زه دا وایم د دوی دا قطعا دا مسله و د دوی مقصد هم دا و چې افغانستان آزاد افغانستان سي د افغانستان باندې د مداخلت بند سي د افغانستان خوشحالي ترقي او واقعیتا افغانستان یو وخت باندې د ټول نړۍ خاص کر زموږ د سیمې د ایشیا جنوبي ایشیا په دې حواله باندې وسایل باندې د افغانستان یو ډېره غټه یو حیثیت هم و د افغان ټول دنیا باندې دې ته کتله مری صاحب آخري پوښتنه یا یادونه ستا د افغانستان د وخت یو داسې کیسه ستا تر اوسه یا د سیاسي توګه باندې یا تا د ژوند په هکله باندې افغانستان خو ګوره موږ خو حقیقتا دا وایو چې په افغانستان باندې خو موږ ډېر یادونه زموږ د افغانستان څخه پاتې شوي دي موږ هلته زده کړه زموږ ښوونځي ښوونکي دا ټول په افغانستان کې وي موږ کندهار کې دا یقینا نو د افغانستان اوس هم زموږ په حواله باندې موږ ته یادېږي داسې ما ته خو دغه نه دی بهرحال دا دی چې زموږ افغانستان کم شپې چې وي سختیانې مشکلات خپل ځای باندې لیکن افغانستان چې دی یو واقعیتا یو ډېر ښایسته افغانستان و یو ښکلی افغانستان و او دې کې ډېر غټه انسانان چې دی د خپل د خاورې د خپل د ملت د خپل د شناخت د خپل د وجود لپاره دوی ډېر قربانیان دي ورکړي دي یقینا دا وایم یعنی داسې ډېر انسانان کم از کم نن سبا که افغانستان یو ځای ته رسیږي باید د هغه انسانانو یادونه او په دنیا باندې نړۍ باندې زه خو دا وایم وایي چې دی یو د ممره زرد ومره یو د ممره یعنی ډېر غټ انسانان داسې تېر شوي دي چې اوس هم د دوی یادونه موږ یادوو لیکن زه دا وایم چې هغه هر څوک یي که د ده ژبه د ده تهذیب د دې تمدن د دې شناخت د دې وجود لیکن دې دپاره ضرور ده د خپل مورنۍ وطن دپاره به ډېره چې دی هغه به دا خوږ به نیسي هغه څه به وفاداري به کوي چې هر ځای ستا ژبه ده او په دې باندې تنګ نظري تعصب دا شیان به نه وي که زه یو بلوچ یم څومره زه د بلوچ دپاره یو شی پسند کوم یو خپل وطن دپاره د خپل یو قام دپاره د خپل د یو دغه دپاره نو دې دپاره ضرورت دا دی چې د بل یو مظلوم قوم دپاره د مظلوم وطن دپاره د مظلوم هغه ژبې دپاره زه هغه شی پسند کړم یا هغه وغواړم یعنی تعصب نفرت دا شیان به نه وي دا د یو نیشنلیست دا یو حقیقي وطن پال وطن دوست انسان نشانه دا دی چې دی به ځان دپاره او بل کم چې د تحریک دی که مظلوم دی که دغه دی هغه دپاره هم دی په شی دغه کوي پسند کوي
ډېره مننه. ډېره مهرباني ستاسو. تا د غلام نبي د زړه خبرې واورېدې. نن هم د افغانستان یادونه د په زړه کې دي او دی نن له زړه هغه خبرې کولې کوم چې د ژوند افغانستان کې تېر کړی دی. حالانکې دی د بلوچ ملت پاله ده خو د مینه له افغانستان سره تر اوسه نه ده کمه شوې. نو ډېره مننه غلام نبي صاحب، تاسې موږ ته وخت راکړ. یقینا کتونکو تاسې د غلام نبي ګټورې خبرې او یادونه مو اورېدل. نو له بل پروګرام پورې موږ ته راکړي اجازه. د الله په امان.